د اسد 40مه یا د استقلال تاریخي ورځې په مناسبت ټولو وطنوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. ګرانو هیوادوالو، دا ورځ د افغان ولس د سرلوړۍ، قربانۍ او مېړانې ورځ ده چې زموږ د ویاړمنو شهیدانو د وینو په قیمت ترلاسه شوې ده. موږ نن په داسې حال کې د ازادۍ یا استقلال د ورځې لمانځنه کوو چې د زرګونو شهیدانو وینې، د مورګانو او کونډو اوښکې او د یتیمانو ټټرونه د دې ازادۍ ستوري لا روښانه کړي دي. راځئ چې د دې ورځې د قدر ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ، کونډې او یتیمان هیر نه کړو او د خپل هیواد د بشري خپلواکۍ او سوکالۍ لپاره یو موټی پاتې شو. د سوکاله او ودان افغانستان په هیله.